د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د پاکستان استخباراتو د وسلوالو طالبانو والیان او قومندانان په افغانستان کې د پسرلنۍ جګړې د پیل لپاره پیښور ته وربللي دي. د ملي امنیت عمومي ریاست ولایتي مرستیال نظر علي واحدي د مشرانو جرګې د امنیتي بنسټونو د ځواب ویونې په غونډه کې اخطار ورکړ که چیرې د سولې بهیر پایله ورنه کړي افغان ملي امنیتي ځواکونه به د جګړې په ډګرونو کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې زور وازمایي. امنیتي ادارې وایي چې د دوی د معلوماتو له مخې طالبان او نورې ترهګرې ډلې د یو شمېر ولایتونو د سقوط په هڅه کې دي. تر دې وړاندې د هېواد د ملي امنیت سلاکار ډاکټر حمدالله محب هم ویلي طالبان د خپلو بادارانو د خوشحالولو لپاره د افغانانو د وژلو او تاوتریخوالي د لا ډېرولو پر پلان جوړولو بوخت دي، خو افغان ځواکونه به یې شوم اهداف تسنس کړي. صدا میکنیم سر طالب اگر صلح میخواین خو همی فرصت است بیاین استفاده کنین. اگر بانه برای ازی میپالین که جنگ دوام بتین افغانستان بس مرکز خانه جنگی بسازین و مرکز تروریستای خارجی بسازین دیگه جنگ دوام بتن. اگر نه اینمی یک فرصت برای صلح است بیاین که واقعا بشینن صلح کنن، وقت ضایع نکنن طوری که تابال در قطر وقت ضایع کرده رایستن که تیمی که روان کردن هیچ برشان صلاحیت داده نشد. د چارو شمیر کارپوهان وایي د افغانستان سولې پروسه کې د پاکستان رول پر منافقت ولاړ دی او لا هم د وسلوالو طالبانو نظامی، لوجستیکي، تسلیحاتي او سیاسي ملاتړ ته دوام ورکوي. دوی وایي که طالبان جګړو ته زور ورکړي تاوان یوازې افغانستان او افغان ولس ته رسیږي. شل کاله کېږي تقریبا چې ناتو افغانستان ته راغلی ده. په دې شل کالو کې هر اوړي کې مختلف آمادګی‌ګانې نیول سوي دي، لوجستیکي او تجهیزاتی وسایل ورته په اختیار کې ښودل سوی ده او جګړه شوې. جګړه نه نظام ته ضربه رسوي او نه مثلا د نظام واکدارانو ته، بلکې څوک چې ضربه ویني او څوک چې زوبلېږي بولسته. او د سولې خبرو باندې زه اصلا عقیده نه لرم. دا خبرې چې په ترکیه کې کېږي دا فقط وخت ضایع کول ده. د چارو د یو شمېر نورو کارپوهانو په باور د سولې د خبرو پر مهال د وسلوالو طالبانو له لوري د پسرلنیو عملیاتو پیل به د سولې د خبرو څخه د انحراف په معنا وي. د دوی په نظر د دوحې توافقنامې د تطبیق لپاره باید طالبان خپل ژمنې چې د تاوتریخوالي کمښت، ترهګرو سره پریکونه او نور موارد دي عملي کړي. پاکستان دغه عذر نشي کېدلی چې موږ مذاکرات ته داخله راوستل او ته به زما احسان منې. دغه ټول غوبل او دغه ټوله لوبه او دا ټوله جګړه په دې شلو کالو کې د طالبانو په ادرس باندې نورو حلقاتو هم د پاکستان په حمایه باندې په دې وطن کې دغه سیاست ولوباوه. په ټولنیزو رسنیو هم ګڼ شمېر افغانانو د پاکستان لوري د طالب قومندانانو دعوت غندلی او پر افغانانو یې د یووالي غږ کړی دی.